زما خویندو تاسو ته عرض کوم دا رواج ختم کړئ د ستاسو ذمہ داری ده. ګورئ قسم په الله ستاسو نه به الله تپوس کوي که دا رواجونه موږ ختم نه کړل ډېر غریبانان دي هغوی لوڼک په کورونو کې ناستې چا له ورکولی نه شي دې رواجونو د لاسه. ستا لور نشته ولې ستا لور ته چې بل څوک پیغور ورکوي ستا د لور سره خپله خواښې زیاتې او ظلم کوي ستا زړه درد نه کوي دا تا چې کومه راوستلې ده ولې دا چا لور نه ده کو د بردي سلفیان دی ورونه ورونه د یو بل نه بزاریږو دا وعده مو د زړګي دا کوم اسلام دی؟ زما خویندو تاسو ته عرض کوم دا رواج ختم کړئ د ستاسو ذمہ داری ده. ګورئ قسم په الله ستاسو نه به الله تپوس کوي تاسو نه ماحول جوړ کړئ ستاسو ذمہواري ده. هر سړي وس نه رسېږي چې موږ ماحول داسې جوړ کړو که دا رواجونه موږ ختم نه کړل ډېر غریبانان دي هغوی لوڼک په کورونو کې ناستې چا له ورکولی نه شي دې رواجونو د لاسه د دې رواجونو د لاسه هغې خپل لوڼې نه ورکوي. یاره جي وایي رواج دا جوړ شوی چې لور له به صحیح به فرنیچر کې رول له به فریج اخلي رول له به فریزر اخلي واشنګ مشین به وله اخلي فلان 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 او دا هم عجیبه غوندې رواج د خپل د زړه ټوکړه هم ورکوه او سامان هم پسې ورکوه مړه دا انصاف دی. ټیک د وس ته رسېږي ورکوله خو چې وس ته رسېږي ولې مجبوره کوي. او دا ما تاسو ته مخکې ویل خویندو دا یاد لرئ ولې دا ذمہواري ستاسو ده دا زموږ د دې زنانو د دې پیغورونو د وجې نه چې زنانو له بیا پیغور ورکوي په کور کې ته خو په مور او پلار باندې زیاتي وي ته شتورې را لېږلي داسې ورته وایي که نه وایي نه غریبه ټول عمر یې جاړي او خواښې الله دې د چا خواښې نور پسې اخوا څه نه شم ویلی نو دا خو ځان له یو بلایي. اے د الله بندګانو تاسو په خپل ځان نشئ راوړلی ستا لور نشته ولې ستا لور ته چې بل څوک پیغور ورکوي ستا د لور سره خپله خواښې زیاتې او ظلم کوي ستا زړه درد نه کوي دا تا چې کومه راوستلې ده ولې دا د چا لور نه ده دا هم د چا لور ده هغه هم زړه لري دا زړه د غوښې دی د وسپنې نه دی د پیغورونه مه ورکوئ دا رسمونه ختم کړئ ساده پروګرام ساده. سعید ابن المسیب رحمت الله تعالی علیه سید التابعین دی او هغه خپله لور چې ورکړې وه خپله لور یو څو درهم مانه وسیر دی چې څو درهم و یو څو درهم یې باندې ورکړي او په خپله باندې ورته ویل راشه بوځه ویله او داسې لورې وه چې کله کم شاګرد له ورکړی و دا د سعید ابن مسیب په درس کې به کېناسته او چې کله واده وشو د واده په سحر باندې خاوند یې چې کوم نو هغه روان دی د سعید ابن مسیب درس ته ځي روان شو نو هغه کور والی ورته ویل سعید ابن مسیب لور ورته ویل چېرته ځې ویل د سعید ابن مسیب درس ته ځم ویل لاس دې ونیو کښېنه ویل کښېنه دلته راشه د سعید ابن مسیب درس ته زه وکړم ویل دغه علم ته زه وښیم ویل هغه نه چې څه ویلې هغه ماته یاد دي زه درته ښیم که نه ویل کښېنه هلته خپل خاوند ته درس شروع کړو ساده پروګرام یې کړی. لہذا زه دې خویندو ته درخواست کوم دا ستاسو ذمہ داري ده دې کورونه دا رسمونه رواجونه دا د هندوانو رسمونه دا د هندوانو رسمونه دي ګورئ دا به موږ ختموو دا ستاسو ذمہ داري ده دا به ختموئ دې سړو له لږ آرام ورکوئ بس کوئ دا خپل خاوندان چې کوم دا ټول عمر په سعودي عرب او په دوبۍ کې مه دغه کوئ ساروئ لږ ناکام وکئ خیر دی نه دي مزدار کپڑے دي که نه خیر دا ژوند نه تېرېږي دې نه بغیر. فاطمه رضی الله عنها هم د دې امت د نبی صلی الله علیه وسلم لور او د دې امت چې کوم دا د هغې څه ده خورې جوړېږي. زه وایم چې د فاطمې په شان حیا به د چا وه یو پیر نبی صلی الله علیه وسلم هغه ول غلام راوست غلام ول راوشي خدمت یې کوي که نه دوه واقعیت راغلي دي یو ځل خو ول نه ورکړی بیا ول ورکړو چې کله ورنه وته نبی صلی الله علیه وسلم کور ته ورغی
نو فاطمه رضی الله عنها یو څادر دی اغوستی دی نو پلار نه شرمېدله نا څادر باندې به سر پټاون ول تخفی بخکاره کېدی زر بخکته شیخ پی به پټې لیو سخ کاره کېدی ډېر په تکلیف باندې وات حدیث پتا سو ورته شیخ سے بیان کړي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل لوري خیر دې ځان تکلیف ورکوا انما هو ابوك وغلامك زر پلارم د غلام دې خیر دې کسر دې ښکارې شي فرق نه کوي یو څادر او مونږه زمونږه خويندې چې کله یو جوړه واغوندي کنه او په خادای کې چا ولیدله نو دویم ځل به نه غوندي ولی دا خلکو لیدلی و دا خلک به نه منګه حسین دا کپڑے دي یو جمع او بل جمع یو وړه بل وړه غوندو او دا لب کې یو بل شی ووري وس کما کپڑا چې عام شي کنه عام خزي واغوندي دا راشي کوړه زری واغوندي خاون ته دا ضرور نه دا خو سپیو سړی غوستي وي د څه وکړه سپیو سړی غوستلی و نو واستاله موږ د کوم امریکای نه دغه راوړ کپړه راوړ چې هغه چانه غوستلی دلته یو قسم نمونه ول بیا ورګړي سیبا د سې نمونه چې حیران بشي وته زمو یو ملګری واغوي کپڑے بازار راوړ خسته کپڑے نه د مونالو کمه اخلي هغه ټیم کې سجامي راوړي شي اسمان زری دا کپڑے اخلي زه ملګری کړ چکدار کړي ما چې تاسو په قهر واوختم ولزم قار کله مغل کې مشه سره جو لاړم بازار کې می کپڑے واغس وسه ناشنا غونته وي رام وړي چې دا کم قسم کپڑا دی ما چې دا بالکل نوې سیمپل ځانې موتیل څه شي دی علم ورته چې دا شین اسمان زری په زیاده بل راوته دي ته اسمان ګډړي وي ځانې موت څه شي ول خل خا د په شوق واغستري حالان کې هغه می کپڑے دا شینه پرې دی دوا درخواست کوم خويندو زه تاسو درخواست کوم سوال کوم دا رسمونه ختم کړي شریعت چې څومره حد پورې تاسو اجازه درکړه کو نه پوری کوي او خاص کر په دې ختمونو کې د غریبانو زړه مو دردوي منګه به شری غریبانو زړه دردو مخ په دې بوینه ځای واقعي په مخه بیانوم اکثر منګه کلی جلته یو مدرسه کې نور رشتہ دار مدرسه ده نو دو جنکی دي ناغي تقریبا 3 کلاس هغه پاس شون 4 کلاس ته نقل شوی نو بیا 4 کلاس کې نه کېناستي نو اعظم رشاد مو تروزه دي هغه زموږ کورس نه نو ته چې تاسو ولې نه نقل کیږي چې موږ په 3 کلاس کې بیرته پاتې کیږو بیرته ویو دومره حیانا کی وی علمو ته چې تاسو خط اعلی نمبر مغسری او خط تکړه مې وي 4 کلاس نقل شي زنانو ټیم خاصم کوي ځکه چې بیا ودیږي اکثر سبقون تی پاتې کی موږ چې 4 کلاس سره نقل کړي نه موږ د 3 کلاس بیرته ویو بهرحال موږ مجبور کړی ویل چې موږ ته صحیح خبر وکړي تاسو ولې دغه نقل کی ویل غیر الفاظ سو دا غیر الفاظ دا چې کوم 4 کلاس سره شو موږ سبق پڅ کې ویو زموږ پلار خودم راوګړي موږ علم وخورو زموږ پلار غریب سره د موږ کتابونه نشي اغستې نو موږ په څه کې سبق یو زموږ کتاب چرته دی لا حول ولا قوه الا بالله بیا موږ ته وینا وکړه الحمدلله به ملګرو ته وینا وکړه به کتابونه ولا واغسته 4 کلاس نه کړی د خلکو د کتابونو پیسې وسنه کیږي او موږ دومره اسراف دومره تبذیر چې څه انتهای نه لہذا لگ درخواست تا کو چې لگ ناکام کوي اخرت د پاره ست تیار یو کوي اوس دنیا کې زما ډیر شي کپڑے دي وی دین را سنشت رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخرہ ډیر کرتے زنانه په دنیا کې به کپڑے او سری په آخرت کې اوپر باندې او حدیث کې راغلی دا رسول رواجونه نور ختم کوي بس ته الله نه ویریږي لہذا دی خويندو ته هم دا تاسو ذمہ داری ده خپل آخرت غم وکړه دا دنیا رسول رواج دا زیبو زینت دا خط په دواره دی دا که څوک منی او که څوک نه منی